Rano dostano salamuna unikihirime umarneiza watayam. Kategorice matrasa de Chin de Tongrentang Sharkat de Cifra Nambar Clinic Wadaneda. Nami video kiba mong padaka klinik de Chin de Dudis Kip la Malumatu Saka Wan Waklu. La的北京同仁堂的Genitiv的Dawagano的 Tablet Sharakat Pachinki Dera Mashhur Day, Daga Sharakat Pashpala Sawa Nakshpetam Kalki Yani de Chin de Chin Dawri Po Kanshi Imperatori Zamanaki Jul Shawai, Che Tarihi Ladrisawa O Panzusu Krunu Saha Ogday. د دغه شرکت را خوا جوړ شوي د چین دودیزې طبي دواګانې پر چین سره بیره کابو څلوېښتو نورو هیوادونو او سیمو ته هم صادریږي. که څه هم د چین دودیز طب ډېر اوږده تاریخ لري خو په عصري زمانه کې د خلکو د ژوند لارې چارې او دودونه بدل شوي دي نو د چین دودیز طب په برخه کې فعال شرکتونه او تاسیسات هم د عصري او مخکښ ساینس او تخنیک پر بنسټ نوې پرمختیایي لاره پیدا کړې ده. کافي چې د زیاتو خلکو خوښیږي د روغتیا د اختلطیا او خڅونې رول لري. د دغه کلینیک په لومړي پول کې د کافي یو رستورانت شته چې د مشتریانو غوښتنې سره سم بېلابېل د چین د دودیز طب دواګانې په کافي کې اچول کیږي. رانو دوستانو اوس زما په لاس کې د ګوچي لټي کافي ده. د عادي کافي په پرتله په دغه کافي کې د ګوچي په نوم د چین یو ډول دودیزه طبي دوا اچول کیږي. تاسې ګورئ ګوچي د یو ډول بارې بوټو میوه ده او سور رنګ لري. شکل یې ممیز ته ورته دی. ګوچي د چین په دودیز طب کې ډېره مشهوره دوا ده او د پښتورګي، جګر او سترګو لپاره ډېره ګټوره ده. نو چینایان همیشه په څښاکو اوبو کې ګوچي اچوي څو له ښې رخصتۍ څخه برخمن اوسي. په کافي کې ګوچي اچول د کافي خوند ته زیان نه رسوي خو دغه کافي د روغتیا د ساتلو رول پیاوړی کوي. اوس نه یوازې ګوچي بلکې زیاتې د چین دودیز طب دواګانې په کافي کې اچول کیږي او دا ډول کافي د خلکو په تیره بیا د ځوانانو ډېره خوښیږي. د کافي پرته په برېښنا کې د ډوډۍ یو رستورانت هم شته. په دغه ځای کې په ډوډۍ کې هم د چین دودیز طبي دواګانې اچول شوي دي. مثلا西洋参ډوډۍ.西洋参د امریکا د یو ډول طبي بوټي ریښه ده چې په انګلیسي ژبه کې جیسنګ په نوم یادیږي. دغه دوا د خلکو د وینو د رګونو د ساتلو د زړه او سر د ناروغیو د وقایې لپاره ډېر ښه رول لري. اوس زه به دغه ډوډۍ وخورم چې خوند کوي که نه. په دغه ډوډۍ کې د دوا بوی احساسېدلی شي او خوند یې له عادي ډوډۍ سره توپیر نه لري. ویل کېږي چې دغه شان ډوډۍ هم خوند کوي او هم د رخصتۍ د ساتلو رول لري. د چیني طب ډاکټران د ناروغانو د علاج نه مخکې تل د ناروغانو د بدني حالت معاینه او څارنه کوي، بیا ورڅخه پوښتنې کوي او د دوی نبض ګوري ترڅو په سمه توګه د ناروغۍ تشخیص وکړي او ناروغانو ته د علاج او درملنې لارې چارې وښيي. اوس زیات عصري ساینس او تخنیک هم د چیني دودیز طب د علاج په بهیر کې کارول کیږي. د دغه کلینیک په دوهم او دریم پول کې ډاکټران د دودیز علاج له لارو چارو پرته هم د عصري ماشینونو له لارې د ناروغانو د حالت معاینه کوي. د معاینه شویو ناروغانو ته د تشخیص سره سمه نسخه وړاندې کوي او له دې وروسته ناروغان د دغې نسخې له مخې د دغه کلینیک له درملتون څخه درمل اخیستلی شي. پراسره پردی خلک په دغه کلینیک کې د ستن وهلو، مساج کولو او بادکش کولو په شمول د چیني طب د علاج خدمات ترلاسه کولی شي.
Rano dostanu څنګه زموږ نننۍ ویډیو مزهداره او په زړه پورې وکړه. اوس د چین دودیز طب او درمل تر څو زره کلنې بستریزې څېړنې وروسته د ناروغیو د علاج او تداوي د وقایې او د روغتیا د ساتلو په برخه کې نه پاتېدونکی رول لوبوي. د دې ترڅنګ د چین د دودیز طب او درمل علمي ارزښت او رول د لا زیاتو هېوادونو او خلکو لخوا منل شوی او په نړۍ کې یې اغېزې ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. ګرانو دوستانو زموږ نننۍ ویډیو په همدې ځای پای ته رسېږي. ستاسو له پاملرنې ډېره مننه. خدای پامان.